که ژوند خوشالو غواړئ قرآن ترجمه کړئ سنت د پاک نبی آخر زمان ترجمه کړئ که ژوند کې راحتونه نعمتونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما عزت مندو مشاهدينو لدنكو كتنكو أو أوردنكو رنو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الله سبحانه وتعالى د عبادت د پاره پیدا کړی، نو دا ضروری دی چې مونږه عبادت وپیژنو چې عبادت څه ته وایي. د هغې متعلق لږ معلومات ضروری دي، ځکه دا خبره مشهوره ده او صحیح خبره ده چې العلم بلا عمل عقیم. علم بغیر د عمل نه دا شنډې څه فایده نه کوي، هسې هغه ځای مصروفه کړی د شنډې ونې مثالي. والعمل بلا علم سقیم، او عمل بغیر د علم نه چې معلومات درته نه او عمل کې نو هغه اکثر د سختي او بیماری. نو زه غواړم چې د عبادت د موضوع متعلق یو درې څلور مهمې خبرې هغه عرض کړم. د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو چې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. اوله خبره دا ده مهمه چې د عبادت آسان مفهوم څه دی، عبادت څه ته وایي. نو آسان په پښتو کې عبادت د الله بندګۍ ته وایي. الله سبحانه وتعالی چې موږ باندې څه فرض کړي دي په هغې باندې عمل کول د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره، دې ته عبادت وایي، دې ته د الله بندګي وایي. خو علما کرامو یو جامع تعریف کړی دی چې په هغې کې د عبادت ټول انواع راجمع شوي دي. نو علما فرمایي چې عبادت دې ته وایي چې هو اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت او د الله بندگی دا یو جامع او یو شامل لفظ دی. هر هغه قول، هر هغه عمل چې هغه الله سبحانه وتعالی ور باندې خوشحالیږي او الله رب العالمین په هغې باندې راضي کیږي، دې ته عبادت وایي. نو د دې تعریف نه داسې معلومیږي چې عبادت تقریبا دوه انواع لري. یو ظاهري عبادت چې ښکاري انسان ته او موږ یې وینو، د هغې مثال لکه التلفظ بالشهادتين، کلمه د توحید ویل، لا اله الا الله، دا اورېدل کېږي، سړي ته پته لګي. یا منځ کول شو، دا ظاهري عبادت د ښکاري. زکات ورکول، روژه نیول، حج کول، جهاد کول د الله په لاره کې، دعوت کول د الله دین ته، د یو مظلوم مدد کول وغیره. دا داسې عبادت دی چې دا ښکاره دي، ښکاره کېږي او سړي ته پته لګي، عام خلکو ته د معلومات کی. دویم نوع هغه عبادت دي چې هغه باطنی دي، یعنی نور چاته د خاص پته نه لګي، خپل هغه انسان په هغې باندې پوهیږي. او دا عبادت اکثر د زړه سره تعلق ساتي، لکه الایمان بالله، په الله باندې ایمان، د الله سبحانه وتعالی په ملائکو باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان، په ورځ د آخرت باندې ایمان، په تقدیر باندې ایمان. دا اوس عبادت دی، خو داسې عبادت دی چې بل چاته پته نه لګي، دا د زړه سره تعلق ساتي. دارنګه التوکل علی الله، په الله سبحانه وتعالی باندې توکل، او محبت الله، د الله سبحانه وتعالی سره مینه، خشیت الله، د الله سبحانه وتعالی نه یره. دارنګه الحب فی الله والبغض فی الله، د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره د یو چا سره مینه کول، او د الله رب العالمین د رضا دپاره د یو چا سره بغض کول. یعنی ارزه کې به سړی داسې خوږ نه چې د هر چا سره خوږي، نه، د الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو بندگانو سره، د الله د اولیاء سره به مینه کې، دوستی به کې، او د الله سبحانه وتعالی د دشمنانو سره
د الله د دین د دشمنانو سره به بغض کې چې یو ځای کې د الله سبحانه وتعالى خلاف کیږي نو د ایمان تقاضا ده چې سړی ته غوسه ورشي او کوشش وکړي په ښه طریقه باندې چې د الله سبحانه وتعالى کومه نافرمانی چې کیږي چې هغه نافرمانی یا بند کی څومره چې وس کیږي او یا هغه نافرمانی د الله سبحانه وتعالى د چې څومره وسی د هغه وس مطابق باید د هغه خلاف وکړي. دا هغه عبادت دي چې د انسان د زړه سره تعلق ساتي. نو دې کې یو مهمه خبره ده که دا ظاهري عبادتي که باطني عبادتي دا به ټول د الله سبحانه وتعالى لپاره خاص. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم ته اعلان وکړه چې زما منز او قل ان صلاتي ونسكي زما قرباني زما جون زما مرګ دا خاص د رب العالمین د پاره دی ځکه چې هغه ماته دا جون را کړي او الله سبحانه وتعالى د عبادت حقدار دی. نو دې کې دا ضروری دی چې د عبادت ټول انواع دا به د الله سبحانه وتعالى د لپاره خاص او دا توحید دی. او د عبادت په دې انواعو کې دا ظاهري انواع دي کو باطینی دي کې چې د الله سبحانه وتعالى سره غیر الله شریک شي دي ته شرک وای. دا غیر الله کبه ملائکی کدا پیغمبرانی کدا اولیاء کرامي کدا علماي کدا ژوندۍ کدا مړي دا که په دې د عبادت په دې انواعو کې د الله سره شریک شي دي ته شرک وای. ځکه د الله سبحانه وتعالى نه ما سوا چې هر څوک د مخلوق دی او مخلوق د عبادت حقدار نه دی. بل یو مهمه خبره د عبادت متعلق ده چې د عبادت روح څه دی. دا ډیره مهمه خبره ځکه ډیر کله سړی عبادت کوي چې د عادت په شکل باندې خلک مونږ کوي زیم کوم خلک ذکر کوي زیم کوم خلک روجنی سي زیم نه. د عبادت روح او پیژنه چې د عبادت په خوان باندې پوښ او د عبادت روح چې دی د دوه خبرې دي محترم ورونو. هغه دا چې غایه الحب وغایه الذل للمعبود. لکه الله سبحانه وتعالى سره به حد مینه کې یعنی د سیمینه بلا حدود مینه بد الله سبحانه وتعالى سره کې او الله رب العالمین ته ډیر زیات عاجزی کې انکسار وو ته بزړګي کې د سي الله سبحانه وتعالى ته ډیر خشوع او ډیر عاجزی بد الله عبادت کې. لکه امام ابن القیم رحمه الله د دې میدان ماهر دی. نو هغه فرمای وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان. فرمای چې د رحمان ذات عبادت هغه د چې د الله سره ډیره مینه وکړه به حد مینه د خپل رب سره وکړه او ځان الله سبحانه وتعالى ته ذلیل کړه او دا د زلالت د چې د عین عزت ته سونه چې الله ته ځان ذلیل کې دومره به عزت من کی او څومره چې د الله سره مینه کې دومره بستا عبادت قوي وي. نو عبادت چې سړی کوي باید دغه بنیاد د الله په مینه باندې بلا حدود مینه او داغي هغه بنا او داغي دارومدار باید د الله سبحانه وتعالى په عاجزۍ باندې. او به فرمای وعليهما فلك العباده دائر فلا دار حتى قامت القطبان. او د عبادت دارومدار او د عبادت بنیاد هغه دا خبرې دي چې کله په عبادت کې د الله بندګۍ کې د الله مینه د الله محبت او الله تعجزي راشي نو الله بستا عبادت ودرېږي. او به فرمایي چې ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. دا ډیره مهمه خبره ده په عبادت کې. او ځکه د عبادت مدار دا دی چې ته به د ځان عبادت نه کې. د عبادت مدار د عبادت اصل هغه د الله سبحانه وتعالى امر دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی. یعنی په خپل خواهشاتو به عبادت نه کې. عبادت چې کې نو د الله سبحانه وتعالى امر ته بګوري چې الله ماته څنګه امر کړي. لکه اسی بعضی خلک تاسو بلیدلی چې د عبادت په نوم باندې اسی نخري کوي. په جمعات کې براپاسيږي ټوبونه به وهي د یو خونې براختا شي هغه بل سر ته به ورسیږي د غزنه براختا شي د بل سر ته به راورسیږي او سب کې کپړې وشکي او سب کې ټوپۍ غورځي یو ها هوی جوړ کړي او دې ته عبادت وي. دا عبادت نه دی. ولی ځکه د دې مدار بالامر امر رسوله نه دی. دا خدا د خپل نفس د خپل خواهش په بنیاد باندې داسې عبادت کوي. نو دا مهمه خبره ده چې عبادت به د الله او د الله د رسول علیه الصلاة والسلام د امر او دغه د حکم مطابق. بل یو مهمه خبره په عبادت کې غدا د زما محترم ورونو چې هغه ته ارکان العباده وای. هغه دا چې الصدق
والاخلاص په اخلاص او رښتونی عبادت به د الله کې اسې ټګي به نه کې یعنی د خپل زړه نه او په اخلاص او په صدق او په احساس او په مینا او په جذبه به د الله عبادت کې داسې عبادت چې سړی کوي بیا خوند هم ورکوي سړی سوچ وکړي چې دا زما د الله امر دی الله ماته پې اجر راکوي او خپل زړه کې یو ایمانی احساس پیدا شي نو داسې عبادت ورته به خوند ورکوي. او بل اخري خبره د عبادت متعلق چې هغه مهمه خبره هغه دا د زما محترم ورونو چې جناح العباده د عبادت وزري چې د عبادت ستاوولزي او د الله سبحانه وتعالى ته ورسیږي هغه دا چې الخوف والرجاء عبادت چې کې نو د الله سبحانه وتعالى نه بیریږي هم ځکه هغه عظیم ذات دی هغه قوي ذات دی او منګه چې هر څومره عبادت د الله وکړو دا کم دی ځکه هغه ډیر عظیم دی او بل دا دی چې د الله سبحانه وتعالى نه به امید هم ساتي هغه رحیم دی هغه کریم دی هغه غفور دی هغه رحمان دی هغه قدوس دی هغه سلام دی د خپل نمونه دي نو کله چې عبادت د خوف د ویری او د امید په منځ کې کیږي دا عبادت ډایرک الله سبحانه وتعالى ته رسیږي. الله فرمای نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم و اسما دي بندگانو ته خبر ورکا اني انا الغفور الرحيم چې زه بخنه کوونکی ما او زه ډیر مهربان یم خودم رده چې زما په مهرباني باندې ګور دوکه نشي وان عذابي هو العذاب الالم او یقینا زما عذاب چې زکله یو چاته ورکوم نو هغه به ډیر دردناکي. دا یو څو خبرې وي چې د عبادت مفهوم او د عبادت انواع د عبادت ارکان او د عبادت هغه وزري دا مهم دي چې هر یو عبادت کوي چې دای په ذهن کې وي د دې لپاره چې عبادت په یو ښه احساس باندې وکي او د الله سبحانه وتعالى په نسبت باندې د عبادت قبول شي. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کول توفیق راکړي. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو مسلمانانو ستاسو مخکې زه ځینې هغه آداب بیانول غواړم چې هغه د جمعې د ورځې سره خاص دي. د هفتې په ټولو ورځو کې د جمعې د ورځې په شریعت کې په اسلام کې یو خاص فضیلت راغلی دی. په دې باب کې ډیر احادیث راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې بهترین هغه ورځ چې پر هغه باندې لمر راخیږي هغه د جمعې ورځ ده. د وجه مؤمن ته دا پکار ده چې د جمعې په ورځ باندې د عباداتو د قرآن مجید د تلاوت د اذکارو د دعاګانو د نفلي عباداتو خاص اهتمام وکړي. ستاسو مخکې زه داسې یو حدیث بیانول غواړم چې هغه زموږ ستاسو په تصور کې هم دغه فضیلت نسي راتللی چې دا څومره عظیم فضیلت والا حدیث دی. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي وای کله دا حدیث اوس ابن اوس الثقفي رضی الله عنه روایتي او دا حدیث سنن ترمذی کې مسند احمد کې او داسې دا حدیث په نورو کتابو کې موجود دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې من اغتسل يوم الجمعة من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع له وأنصت. وای کم انسان چې د سلور کارونه وکي اول غسل وکي شپورا غسل وکي دوام او دی وختي ولاړ سي د جمعې د لمانځه د ادا کولو دپاره د خطبې د اورېدلو دپاره مسجد ته ولاړ سي وختي ولاړ سي او دریم دی په پښو باندې ولاړ سي څلرم امام ته نږدې کښېني او خطبه په خاص غور باندې واوري. دا 5 کارونه چې دی وکي نو دې ثواب او اجر بسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة أجر صيامها وأجر قيامها أو كما قال عليه السلام. دا هر قدم چې د مسجد خواته اخیستی دی دته به داغه قدم په بدله کې دونه ثواب او اجر ملاویږي کله یو کال چې د روژې نیولې دي او یو کال د قیام اللیل د شپې عبادت کړی دی.
او دا صحیح حدیث دی. تاسو دی کې فکر وکړئ که یو انسان د کورو د مسجد په مابینس کې د 500 قدمو لارې نو ګواکې د 1500 کاله روژې ونیولې د ورځې او د شپې قیام اللیل وکړي. او دا دوه عبادتونه چې کم دي دا ډیر عظیم عبادات دي. د دې څه تاسو اندازه ولګوئ چې د یوې نفلي روژې د فضیلت په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام یوما لله باعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. وای کم انسان چې یوه ورځ د الله رب العالمین د رضا دپاره نفلي روژه ونیسي نو الله رب العالمین دی د جهنم څخه او یا کاله لرې کړي. قیام اللیل چې هغه عظیم عبادت دی چې الله رب العالمین کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی را نازل کړلې په اولنی احکامو کې هغه حکم قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. دې د وجه دا یو ډیر عظیم حدیث دی. دغسې دې د وجه که یو څوک دا غواړي چې دغه ثواب او اجر د ده ته ورسیږي نو په کار دا ده چې دی وختي د جمعې په ورځ باندې جماعت ته ولاړ سي. د لمر ختو څخه ګنټه بعده 7 بجې 8 بجې 9 بجې باندې مسجد ته ولاړ سي او داسې بیا د فضیلت ته رسیږي په داسې حالت کې چې د غسل کړي په پښو باندې ولاړ سي امام ته نږدې په اول صف کې کښیني او خطبه ډیر په غور باندې واوري نو دا عظیم فضیلتونه د ته حاصلیږي. دغسې د جمعې په ورځ باندې نورم عبادات راغلي دي چې د هغه خاص اهتمام کول پکار دي. په دې ورځ باندې انسان ته دا پکار ده چې دی د سورة الکهف تلاوت وکړي. په دې ورځ باندې د ته پکار ده چې دی نفلي عبادات وکړي. په دې ورځ باندې د ته دا پکار ده چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام ډیر ووایي ځکه په دې ورځ باندې د دې مزید فضیلتونه راغلي دي. نو الله رب العالمین دی موږ تاسو ته دا توفیق راکړي چې د جمعې د ورځې دغه فضایل چې کوم راغلي د دې څخه موږ نسو محرومه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. که ژوند خوشحالو غواړئ قرآن ترجو کړئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين اما بعد. محترم حاضرینو او هغه کسان چې زمونږ دا غږ اوري هغو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. او د سلام نه وروسته محترمو زمونږ د دې حلقې موضوع ده حقوق الزوج على زوجه، یعنی د خاون حقوق په ښځه باندې. محترم معزز ورونو مخکې ملګرو ډېرې خبرې وکړلې دغه په باره کې د اسرې په باره کې د کور د ودانۍ په باره کې او د بچو په باره کې او د اختیار د ښځې په باره کې او بعضې به کوي. خو محترمو د ټولو خبرو دپاره د ښځې حقوق او د خاون حقوق دا ډېر ضروري دي. یعنی د کور د جوړښت دپاره او د اسرې او د فیملی د جوړولو دپاره د ښځې حقوق او د سړي حقوق دا ډېر دغه ضرور دي. ځکه نن چې کوم مشکلات په عالم اسلامي کې متوجه دي هر کور ته او د هغې کورونه ورانیږي او د هغې نه بیا غلط نتایج راوځي لکه طلاق شلو نور داسې نور. هغو ټولو سبب دا دی محترمو چې ښځې د خاون حقوق په صحیح معنی سره نه پیژندلي او د هغه خیال یې نه کلی د هغه مراعات یې نه ساتلی نو دغه مشکلاتو له وجې نه بیا غلط اثار پې مرتب کیږي. خو چې کله خاون د ښځې حقوق وپېژني او ښځه د خاون حقوق وپېژني نو په هغه صورت کې بیا د هغې کور مخ په وړاندې روان او کور یې په ترقۍ کې. نو محترم معزز ورونو دا هغه حقوق دي چې په ښځه باندې واجب دي چې د خاون په حق کې دا ادا کړي. د خاون په حق کې دا حقوق چې دي دا د ښځې واجبات دي او د خاون دپاره حقوق دي. یعنی په ښځه باندې دا واجب دي او د خاون دپاره دا حقوق دي. او دا داسې محترم او داسې نه چې خاون په ښځه باندې حقوق دي، بالعکس د ښځې په خاون باندې حقوق دي. خو دومره ده چې د شریعت په رڼا کې د سړي حقوق چې دي دا من وجه یعنی د یو طرفه دا لږ اوچت دي په زنانه باندې. لکه قرآن کې الله رب العزت فرمایي
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. ګوره دلته الله رب العزت متبادل حقوق ذکر کړو. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. د دې ښځو لپاره داسې حقوق دي لکه څرنګه چې د سړو په ښځه باندې دي. په دې آیات کې د دواړو طرفینو حقوق ذکر دي، خو بیا وروسته الله رب العزت یوه خبره په سړو پسې خاص کوي، وللرجال علیهن درجه. او د سړو دپاره په ښځو باندې یو مرتبه ده، یو منزله ده. هغه ولې محترم و؟ هغه ده چې سړو کې کمې معنی دي او په سړو کې کم صفات او کم خصوصیتونه دي، هغه په ښځو کې نشته دی. لکه یو د هغه نه ده چې انفاق کول په ښځه باندې. نو انفاق چې دی دا حق د سړي دی، دا حق د ښځې دی، او دا واجب دی په سړي باندې چې کله ښځه د سړي په صحیح نکاح کې وه او د هغه په عقد کې وه، نو په سړي دا واجب دی چې نفقه به په ښځه باندې کوي. نو دا خصوصیت د سړي دی. دویم نمبر محترمو، سړی چې دی دا په مصالحو د ښځه باندې همیشه لپاره قایم او دایم وي. لکه کم څه چې خوښوي او کم څه چې ښه څه نو هغه سړی خوښوي چې دا د ښځه کې دا راشي. دا دویم خصوصیت دی چې دا په ښځه کې نه. دریم نمبر خصوصیت د قوام دی. قوام چې دی دا صفت د سړي دی، صفت د ښځې دی. لکه قرآن کې الله رب العزت دا بیان کړی دي، الرجال قوامون علی النساء. قوام چې دی دا صفت د سړي دی، صفت د ښځې نه دی. نو د دې وجې نه الله ویل چې وللرجال علیهن درجه. او بل محترمو، کم خلقت چې دی، فرق په مابین د خلقت د ښځې کې او د خلقت د سړي کې، په دې کې ډېر لوی فرق دی. هغه ده چې کم اعضاء او کم اندامونه د سړي په څه طریقه باندې پیدا دي، هغه سره ښځې نه دي. صحیح ده، د هغه په شان ته دي، خو لیکن د سړي په دې کې یو خصوصیت او یو میزه، یو صفت شته چې هغه په ښځه کې نه موجودېږي. لکه عقل شو، عقل د سړي چې دی دا کامل دی په نسبت څخه ښځې ته. دارنګې هغه شی نه چې سړی د هغه تحمل کوي، هغه ښځه نشي کولی. نو په دې وجه باندې الله رب العزت ویل چې حقونه د یو بل متبادل دي، خو وللرجال علیهن درجه. بل محترمو، دا کم حقونه د سړي چې دي په ښځه باندې دا مطلقاً دي، خو لیکن فی غیر معصیت. دا مطلقاً علی الاطلاق دی. دا حق د اطاعت چې دی د سړي په ښځه باندې کم حق چې دی دا علی الاطلاق دی، یعنی مطلقاً، خو فی غیر معصیت. په داسې حال کې چې دا اطاعت به په ګناه کې نه وي. ځکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمای لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د مخلوق هیڅ کله تابعداري نشته چې کله په هغه کې معصیت د خالق او د الله رب العزت راته. نو دا مطلقاً دي، هغه برابره خبره ده. که کور په داخل کې هغه دغه اطاعتي د سړي، او که د حیات د زندګۍ په اسالیبو کې د هغې په نقش قدم کې کم دغه اطاعتي، او که په فراش کې کم اطاعتي، دا ټول په ښځه باندې لازم دي او د هغې د واجباتو نه دي چې سړي د سړي اطاعت او د هغه تابعداري وکړي. بل محترمو، دا سړی چې دی دا یو غټ مسؤول دی د ښځې نه. قوام د سړي چې دی په ښځه باندې دا قرآن کریم بیان کړی دی، لکه څنګه چې ما مخکې ویل الرجال قوامون علی النساء. او هیڅ یو مجتمع او ټولنه نشته په اسلام کې چې هغه رئیس او یو قوام نه لري. ځکه ټولنې کامیابي چې ده او ټولنه چې مخ په وړاندې ځي او هغه چې کم تطور او ترقي کوي، نو هغه به یو خپل امور باندې یو قایم، یو مسؤول لري. او بیا د مسؤول او د قایم په امور باندې، په کارونو باندې، د هغه کامیابي اله ده چې د هغه اطاعت وکړی شي. لکه قرآن کې الله رب العزت چې کله د سړي قوام ذکر کوي په ښځو باندې، نو وروسته اوسه د ښځې اطاعت ذکر کوي. ځکه قوام په غیر د اطاعت نه هیڅ فایده نه رسوي. اوس که سړی ډېر ځان مشر مقرر کړي، خو چې ښځې د خلاف کوي، ښځه د هغه په کارونو کې اطاعت او تابعداري نه کوي، نو هغه قوام او هغه مسؤلیت هیڅ فایده نه رسوي. د دې دواړو په مابین کې نه، بلکې دا بار خلکو ته هم دارنګې متعدي کېږي او هغو ته هم چې کله خبر ورسېږي چې سړی پلانکی ښځه د سړي تابعداري نه کوي او سړی دا کور مشر دی، نو د دې سړي دا سمعت دا نورو خلکو ته هم بد ښکاري. نو د دې وجې نه هر هغه مسؤله چې هغه اطاعت نه کیږي، نو هغه پیدا نه رسوي. قرآن کې الله رب العزت فرمای الرجال قوامون علی النساء. قوام ذکر کو، بیا د دې آیات په وروسته سر کې الله رب العزت فرمای فالصالحات قانتات. نو صالحات څه ته وایي؟ امام رازي دا یو مفسر دی، هغه وایي ښځه صالحه اله کېدلی شي چې کله دا د خاوند مطیعه شي، کله د خاوند تابعداري وکړي، نو اله دا صالحه ګرځېدلی شي. نو قوام به هله پیدا ورسوي. بل محترمو، نبی علیه الصلاة والسلام د ښځې اطاعت او ښځه سړی رضا کوله
دا د ښځې لپاره د جنت یو سبب ګرځولی دی. یعنی چې ښځه د سړي نه راضي او دا ښځه د سړي په هر څه کې تابعداره فی غیر معصیتین، نو دا د جنت یو سبب دی. لکه حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. هر یوه ښځه که هغه خپل خاوند راضي وساتي، د هغه اطاعت وکړي او هغه چې څه وایي د هغه په نقش قدم باندې روانوي په د شریعت په ضوابطو کې، نو هغه ښځه که وفات شوله دخلت الجنه، هغه به جنت ته داخل شي. نو محترمو د ښځې د سړي په ښځه باندې حق د اطاعت دی، خو د دې لپاره علما کرامو 3 شرطونه ذکر کړي دي. یو شرط پکې دا دی چې دا سړی به دا کوم سړی چې د ښځې خاونه دا به په ضوابطو شرعیو کې یعنی د شریعت په رڼا کې به دا زندګي تیروي، نو هغه برابره خبره ده که خپله زندګي ده او که د ښځې په اوامرو کې ده، کم امرونه چې ښځې ته کوي، کم طلبات چې د ښځې نه غواړي، په خپله باندې به ځان شریعت په ځان باندې تطبیقوي. ځکه که دا سړی مونځ نه کوي نو په هغه صورت کې د ښځې اطاعت چې دی د سړي اطاعت په ښځه باندې نشته دی، بلکې شریعت موږ ته دا اجازت راکړی چې د داسې سړي نه باید چې ښځه طلاق واخلي او ځان ترې نه بېغمه کړي. ځکه مونځ قصدن پرېږدي او مونځ دغه فریضه له ملګرو مخکې شیخانو بیان کړله د هغه اهمیت. او بل دویم نمبر دغه چې دی محترمو، دویم نمبر شرط ولدار د حق د اطاعت دپاره چې سړی به هم د ښځې لحاظ کوي، داسې نه چې یو طرف نه، لکه پښتانه یو نقل کوي د یو لاس نه ټپ نه خیږي، نو سړی به هم د ښځې د حقوقو مراعات کوي. بل باقي محترمو دویم دغه چې دی دویم حق د سړي په ښځه باندې هغه دا دی چې ښځه به د سړي په کور کې اوسیږي او که بار وځي د هغه نه به اجازت غواړي. ګوره سړي د ښځې لپاره کور جوړ کړی دی د شریعت په رڼا کې، نو ښځې لپاره لازم ده چې د سړي اطاعت وکړي او په کور کې اوسیږي. اوس دونه خبره ده چې دا کور د شریعت په رڼا کې نه دی جوړ شوی، یعنی کور کې هغه خلک اوسیږي چې غیر محارم دي، لکه د ښځې د هغې نه ستر جایز دی، ښځې د هغې سره نکاح کیږي، یا د هغه کور ګاونډیان خراب دي، یا په کور کې داسې خلک دی چې هغه د دې ښځې د غلا سبب ګرځي، نو په دغه وخت کې ښځې باندې قرار چې دی د ښځې اطاعت د سړي اطاعت په ښځه باندې دغه صورت کې لازم نه دی، ځکه دې لپاره ضرر دی که نه. او اخرنی شرط چې دی محترمو د سړي په ښځه باندې هغه تأدیب دی. ګوره ښځې مختلفې دي، کله د ښځې نه بد اخلاقي ثابت شي د سړي په حق کې یا د سړي د مور په حق، نو په هغه صورت کې د خاوند دپاره دا جایز ده چې د ښځې ته تأدیب ورکړي، دا د سړي حق دی. خو محترمه ګوره تأدیب دپاره قرآن او شریعت موږ ته خپل اسالیب ښودلي دي، خپله طریقې ښودلې ده، داسې نه چې سړی پسې ټوپک راوالي او یا پسې چاړه راوالي یا پسې ډانګې راوالي او د ښځې غریبې هغه هډوکي مډوکي ټول مات کړي. نه، قرآن کریم موږ ته د دې اسالیب او طریقې راښودلي دي. ګوره قرآن کې الله وایي چې اول ورته نصیحت وکړه، قانع که، ځکه ناقص العقل ده، کیدای شي نه پوهېږي، قانع که مکمله، که د هغه سره ونه شوله دویم اسلوب استعمال که چې هغه ته هجر وایي، په بشتره تې جدا که، 2-3 ورځې تې جدا که په خپله، او بیا تا ته سلام باندې راځي او بیا به ستا هر دغه مني. او دریم اخرنی شرط دا دی محترمو، اخرنی اسلوب دا دی چې هغه که دغه باندې ونه شوله، په نصیحت ونه شوله، په هجر باندې ونه شوله، نو فضربوهن بیا په هغه صورت کې ووایي. خو علما وایي چې نه، داسې بیا نه ووایي چې د هغې هډوکې مات شي، هغې داسې یو عضو یا کوم ځای ناقص شي، نو داسې به نه کوئ. نو محترمو دا ډېره مهمه مسله ده، دا باید چې په دې باندې عمل وکړی شي، نو هله به د سړي کور د سړي فیملي اسره به برابر شي. او که چېرې په دې باندې عمل ونه کړی شي، نو بیا په هغه صورت کې هغه اسره او کورنۍ ناکام ده. الله رب العزت دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي چې زموږ نه د اسلام او د دین کار واخیستلی کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. که ژوند خوشحالو غواړئ قرآن ترجمه کړئ، سنت د پاک نبی آخر زمان ترجمه کړئ. که ژوند کې راحتونه نعمتونه لیدل غواړئ، که ژوند کې راحتونه نعمتونه لیدل غواړئ، جامع دین د اسلام ښایسته فرقان ترجمه